د ایران تلویزیون خوږو او معززو مینوالو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او جوړ وای. ملګرو د هند مشهور لوبغاړي ویرات کوهلي د نوي کرکټ مخالفت وکړ. نو له دې داسې معلومیږي چې هندوستان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سرسخت دښمن دی. لکه څرنګه مخکې ویډیو کې ما ویلي چې دا د افغانستان لپاره دغه نوی قانون ډیر په زړه پورې دی او افغانستان به ډیر پرمختګ وکړي، خو ویرات کوهلي مخالفت څرګند کړی دی چې ولې څه خبره ده به همدغه ویډیو کې معلومات درکوو. همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. هندي کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او د ټیسټ سیالیو مخکښ توپوهونکي ویرات کوهلي د هغه خبرې مخالفت کړی دی چې ویل کېږي ټیسټ سیالۍ به د 5 ورځو پر ځای 4 ورځو ته راټیټې شي. ویرات کوهلي وایي چې دا د کرکټ تر ټولو اوږدو او پخوانیو سیالیو سره ظلم دی او هیڅکله باید داسې ونه شي. د هند کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالو شورا ته مشوره ورکړې وه چې د ټیسټ سیالیو د لا جالبولو او د خلکو د پام را اړولو لپاره باید د ټیسټ لوبو ورځې راکمې شي او د 5 پر ځای د 4 ورځو ته راښکته کړل شي. همداراز د کرکټ نړیوالو شورا کمیټې ویلي چې له 2023 کال راهیسې به د ټیسټ نړیوالو سیالیو کې ټیسټ لوبې 4 ورځې وي او دا به د 2021 پورې دوام ولري. خو ویرات کوهلي د دغه پریکړې مخالفت کړی دی او ټیسټ سیالیو د ملاتړ لپاره میدان ته راکوز شوی دی. هغه چې تر سرلینکا لوبډلې سره د راتلونکي 20 ورځو لوبلړۍ په اړه یې له رسنیو سره خبرې کولې. د ټیسټ سیالیو په اړه وویل چې موږ د شپې لوبې هم ومنلې او ترسره مو کړې په دې خاطر چې د خلکو پام راواړوو، خو دا نشي کیدای چې په ټیسټ لوبو کې د دومره بدلون راولو. دا خبره نه ده. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه که نن ټیسټ سیالۍ 4 ورځې شوې، سبا به وایي چې 3 ورځو ته دې راښکته کړی شي چې خوند یې زیات شي. زه وایم اخر به تاسو په کوم ځای درېږئ، دا ټیسټ لپاره ښه خبره نه ده. ویرات کوهلي وایي چې زه په فکر د کرکټ د اوږد فارمټ لپاره دا ډول فکر کول بې ځایه دی. 15 ورځې ټیسټ سیالۍ په نړیواله کچه هم تر ټولو ډېرې ترسره شوي دي او د کرکټ یوه ښه بڼه ده، نو باید په دې کې ګوتې ونه وهل شي. هغه وایي چې له ما نه د 100 توپونو لوبو په اړه پوښتنه وشوه. ما ورته ویل چې زه نه غواړم په دغه فارمټ کې ولوبېږم ځکه دلته اوس هم ډېر فارمټونه روان دي او زه نور ځان نه ویشل غواړم.